دی سره د مندرو غمونه دي، دا مندرې ولې نه جوړئ؟ دی سره د دې غم دی چې په اسلام آباد کې به مندر کله جوړو او زما او ستا په پیسو په ټکسونو باندې جوړئ. موږ هېڅکله د دې اجازت نه ورکوو چې دا کم ټکسونه زموږ نه وصولیږي او ته په دې باندې هندوانو له مندرې جوړوه او د کم مسجد نوم چې مسجد التوحید دی په هغې پسې کرینونه راوړه هغه نړوه. دا کم ایمان دی، دا کم دین دی، دا کم ریاست مدینه دی. 178 کسان یا 170 کسان دي په اسلام آباد کې. د دې لپاره د مندر ځمکه منظورول او مندر جوړول په تا به راغلی دی دپاره. هلته راپسې مودي خان دي بې غیرته، هلته راپسې هغه ګانې جوړې کړلې د هغې ډمې تاله پیغور در کوي، د هندوانو ډمې تاله پیغور در کوي. دلته مندرې جوړې او جوماتونه ورانې، مسجد التوحید ورانې. منګه په کوهاټ کې د نصرت خیلو مسجد مسله راغه، د علاقې ایم پی اے ایم این اے او د علاقې چې کوم د هغه ځای ډي سي دی د کوهاټ متعلقه افسران ټول هم خبر کړه. اوس پورې مسجد د مسلمان نه جوړېږي، اډر پکې نه جاري کېږي. صبر کوئ، صبر کوئ، صبر کوئ. ما ته دا پټۍ پړاوې او د هندو دپاره مندر جوړولو ته تیار. افسوس خبره ده، عجیب خبره، سړی حیران شي. کم کم غم به سړی جاړي، په کومه خبره به سړی افسوس کوي. او بعضې خلک دا د ځان نه چې ناکام وکیلان جوړ کړي دي. یاد ساته ستا دا ناکام وکالت چې د مندر دپاره دلایل وې، د جومات د نړېدو دپاره دلایل وې، والله العظیم چې الله دې ټول اعمال برباد کړي. الله دې په قیامت کې د مندر والو په صف کې راپاسوي، د جوماتونو د دشمنانو په صف کې به راپاسېږي. بکواس مه کوه، که سمه خبره کولی شي ویې کوه، که نه یې دې خولې ته دې کوری واچوه، دا خوله دې بنده کړه چې سمه خبره نه شي کولی. ګند مه راغورځوه د دې خولې نه، ګند سله راغورځوي. د حق دپاره زمری نه شي جوړېدی، باطل دپاره سپی مه جوړېږه چې باطل دپاره غاپي او خوله دې وازه کړې ده. دا کار مه کوه.